هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغ. لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې د لوړو زده کړو وزارت محترم سرپرست وزیر د کورنیو چارو وزارت د سراج الاسلام دینی مدرسې فاضلانو په فراغت غونډه کې ګډون او وینا وکړه. محترم شیخ الحدیث مولوی ندا محمد ندیم عالمان د ټولنې مشالونه د هدایت څلي او په امت کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم وارثان یاد کړل. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر په مشرۍ دغه وزارت رهبري شورا ناسته ترسره او په یو شمېر مهمو موضوعاتو پکې بحث او پریکړې وشوې. د لوړو زده کړو وزارت د مالی او اداري معین په مشرۍ د اماراتي تحصیلي نهادونو له نشراتي مسؤلینو سره د همغږۍ آنلاین ناسته وشوه. په یاده ناسته کې اړوندو مسؤلینو ته د نشراتو اړوند لازمو سپارښتنې وشوې. په سید جمال الدین افغاني کونړ پوهنتون کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د دغه پوهنتون بیلابیلو برخو د ترمیم او بیا رغونې پروژه پیل شوه. د ننګرهار پوهنتون ساينس پوهنځی د 412,000 افغانیو په لګښت ترمیم شو. د اطلاعات او کلتور وزارت او لوړو زده کړو وزارت د څېړنې تألیف او ژباړې ریاست لخوا د فاریاب پوهنتون عامه کتابتون ته 861 ټوکه بیلابیل کتابونه وسپارل شول. د کابل طبي علوم پوهنتون له 15 میلیونو څخه زیاتو افغانیو په ارزښت 223 قلمه درمل وپیرل او خپلو اړوندو روغتونونو صدري قلبي او وعایي ستوماتولوژي او نسایي ولادي روغتونونو ته وسپارل. هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغ.